د ځوانۍ باره کې به الله تپوس کوي فیما ابلاهو دا ځواني دې په څه کې زړه کړې وه دا ځواني دې په څه کې زړه کړې وه د دې قیمتي ځوانۍ په باره کې به الله تپوس کوي الله به تپوس کوي چې ځواني دې په څه کې زړه کړې وه دا غنیمت دی چې نن ژوند دی او نن ځواني ده بیا به دا غنیمت نه ګورې ښه هارون الرشید باچا بالول راوغوښتو وی چرته دا بالول ډېر قمقل سړی دی څه یوه لښته یې وله ورکړه وی بالوله دا واله او د ځان نه قمقل وګوره او دا لښته وله ورکړه بادشاه مطلب ده چې د بالول نه بل قمقل نشته بهلول هغه لښته ځان سره سنبال کړله چې کله بادشاه بیمار شو بالول یې تپوس لرل بادشاه څنګه وی بیمار یم وی په سفر روان یم وی څو ورځې سفر دی وی بالوله د اخرت سفر دی ورځې نه دي معلومې دایمي سفر می شروع کیږي بالول ورته وی بادشاه تیارې وی څه تیارې وی لکه پولیس او پوجیان او دا نه لېږي وی دا کار نه کی بادشاه وی څه به کار کی ویل ته نیک عمل کار کی بادشاه ورته وی تا کړی دی وی کما کړی وی نو نن به زه دا خفه ولیم خو چې کوم څیز هلته کار کې هغه مې نه دی کړی بالول لښته راواغسته او بادشاه له ورکړه وی تا ما ته وی چې د ځان نه قمقل وګوره دا لښته وله ورکړه ته ما ته د ځان نه قمقل ښکاره شي چې پته ودرته چې دومره لوی سفر دی تا توخه نه تیاروله تا هغې له توخه نه تیاروله چې دومره لوی سفر مې په سر دی مونږ نن هفته او چله او سفر کوو نو څومره تیارې وله کوو پیسو انتظام کو د کپړو کو وی تا تیارې نه دی کړی وی هو دا لښته واله ته ما ته د ځان نه قمقل ښکاره شوې ډېر لوی سفر مونږ ته د مخې ته پروت دی هغې دپاره تیارې پکار دنیا لره اخرت لره په دنیا باندې ترجیح ورکو اخرت له ترجیح ورکو بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها کور کې به میچن کوله کور خدمت پې کو ډېره ستړې شوله علي رضی الله تعالی عنه ولېږله وی لاړ شه بابا جان خواله دې لاړه شه ستا بابا جان ته وینځي میلاویږي نو ورته ووایه چې تا ته یوه د خدمت دپاره درکړي ستا به خدمت په تا سره کوي په تا به لږ اساني راشي بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها راله چې راله نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو واپس لاړله بی بی عایشې رضی الله تعالی عنها ته وی چې نبی علیه السلام راغی بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها ورته فرمای ستا لختي جگر راغلی وه بی بی فاطمه راغلی و رضی الله تعالی عنها او د یو وینځې مطالبه یې کوله چې ما سره خدمت کړي نبی علیه السلام وی ښه زه ورځمه ورغې را روان شو بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها کره پخپله لاړه نن پلار د لور کرزي چرته پلار نن د لور کرزي دا عیب ګڼي دا شرم ګڼي چې د واده شوي لور کرزي نبی علیه السلام د خپل کوره روان شو چې بی بی فاطمه راغلې وه رضی الله تعالی عنها زه ورځمه زما لختي جګر راغلی و زه یې خپله باندې پوه کړم پلار پلاري چې نبی علیه السلام راغی ورته وایي بی بی فاطمې ته څه له راغلې وې هغه غلې شوله حیا د وجې نه علي رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي دا درغلې و داسې دي بی فاطمې تا ته د دې نه غوره در نه کمه ته خو وینځه غواړې که نه زه د دې نه غوره څیز ستا له در نه کمه چې ته به پې خوشحاله وی ولې نه بابا بی بی فاطمې رضی الله